د حجاج ابن یوسف زمانہ چراله دا ډېر لوی مشهور ظالم تیر شوی نو د قران کریم باندې زور او زیر او پیخ دا خدمت حجاج ابن یوسف کړي داغه وجه دا و چې عجم زیات شو نو عجمیان چې دی هغه زور او زیر چې د قران نه لري کې هغه بیا لسته نشي عربي لسته شي عجم نشي لسته نو قران باندې زور زیر پیخ چې دی دا بیا حجاج ابن یوسف دا خدمت کړي او دې زور او زیر پیخ مطابق برابر ویلو د پاره ایجاد د صرف او د نحو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کړ د صرف نحو ایجاد وک صرف نحو یو علم دی چې اوس صرف نحو چا نه ویلی هغه قران صحیح ویل نشي چا چې صرف نحو کامل ویلی نو هغه هر یو کتاب د عربي چې دی تاسو د قران نه سوا نور کتابونه د عربي چې دی هغه باندې زور زیر نشته نو علما چې دی هغه به زور زیر نه نور کتابونه د عربي چې دی هغه بالکل د قواعد مطابق صحیح وي دا غي وجه دا ده چې صرف نحو سره عربي قواعد ذکی عربي قواعد دا معنا ده چې صيغه او پیجنی او ترکیب او پیجنی هغه ته پته لګي چې دا عربي عبارت چې زویما دې دې کې زور دې دې کې زیر دې دې کې پیخ دې دا فاعل دې دا مفعول دې دا حال دې دا ذل حال دې دا مبتدا دا خبر دې نو دې وجنا علما بیا بغیر زور زیر نه هم عربي کتابونو عبارت چې دې هغه صحیح د صرف نحوی په برکت باندې وای نو د صرف نحوی ایجاد چې دا بیا حضرت علی ورته وک او د زور زیر خدمت چې دا حضرت حجاج په زمانہ کې شو دا لوی خدمت کړه ډېر و لوی ظالم لکونه خلک مړ کړی دي لکونه خلک په مدینه منوره چې فوج کشي وکړه نو دا ماشومان به چې د فوجیانو ونیو په دې دیوال ته برا پرې خو نو مازغه په دیوال پورې لیو شو و د دې قماش ظالم خو زه خو رښتیا درته هم چې اوس هغه ظالمان میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی دا حجاج ابن یوسف میر شو چې د پاکستان ظالمان میونی اوس تاسو وګورئ د پاکستان ظالمان پیسو د پاره ماشومان وجنی ماشومان لالی پیسو د پاره ماشومان تختی پیسو د پاره کم ظلم دی چې د پاکستان ظالم نه کوي او پیسو د پاره کم ظلم دی چې مسلمان ظالم نه کوي نن پزمکه د پاسه ګرځا زمکه د پاسه هندو ګورا سیکو ګورا انګريز وګورا د ټولو کې وګورا چې کوم ماده د رحم په دې خلکو کې داغه عشر عشیر ماده د رحم په مسلمان کې نشته عشر عشیر انګريز وګورا چې موټر باندې سپه وای چلتا نو موټر نو ورکوش اغه سپه په غیر کې اوچت کې او موټر کې واچي او هسپتال ته بوز انګريز نه په لندن کې پښتنه وکا چې جی پلاني زه تزم لار راته نه معلومه در سره به سور شي غزه ته بدی اورسي بیا بدر نه دی واپس راځي دلته دې د ګډې ځامنو نه ته تاسو کې چې پلانې زه کم زه دا سمخ کې لاړ تاسو څه کوي کنه ها بزرگانو بزرگ تا گور او پختون تا گور کم ظلم دے چې په دې ظالم قوم کې نشته دا وجه ده چې الله درته خیر ورځ نه کوي او په خورس پسې بمړندای
دغه وجه ده چې الله درته د سکون ژوند نه نصیب کوي. پاکستان ته به د سکون ژوند نه نصیب کیږي. پریشان به یو ټول عمر به پریشان. که حکومت پر راځي داسې حکومت به پر راځي چې نشتره به درته پسینو کې منډي. داسې حکومت برا نشي چې تی نوم واوره وړه دې خوشحال شي. الله د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکومت به په پاکستان راشي چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې هغه عمر ابن عبدالعزیز چې مړ شو د لحد د پاسه لا پروتو چې د اسمان نه کاغذ راغی او پکې لیکلی چې بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله لعمر ابن عبدالعزیز. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. عمر ابن عبدالعزیز لا خاور تکو شوم نه دی چې خدای وبخلو. داسې حکومت پتا صبح د نواز شریف په حکومت راځي. سر ته وګوره د اتینه غټ سر دی او عقل ته وګوره. نن بیان ورکړی دی په اخبار کې بیان ورکړی دی چې دا ایڈوایزر ای چې اغسطه دا اوس دا خزه څه نامه ده ها چې دا خزه ده نو څنګه ښه نامه درځي نه خدای مرکه عبید حسین سم شی دی پورا کټای ده و یا عبید حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده. نواز شریف نه لري دي چې دا عبید حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده او زه چې دی له وګورم مړه مې پې جوړ شي. دا هغه نواز شریف دی چې پرونه په اسمبلی کې شریعت بل پاس کړی دی. هغه یو جان کټای ته وایي چې زه دې ته وګورم مړه مې پې خوشحال شي زما د حکومت روح روان ده. خدای به داسې حکومتونه درکړي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې به پیدا شي. عبدالله ابن عمر غوندې به پیدا شي. حضرت عمر غوندې به پیدا شي. په کټ کې پروت او ځنکدنې یو صحابي تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی صحابي چې واپس روان شو نو حضرت عمر ورته आवाज وکړو چې خبره واوره. چې واپس راغی ورته ویلي چې یو غلطی مې درکې ولیده آخر وخت مې دی چې درته ووایم هسې نه چې دا حق مې په مرۍ پاتې نشي. وی جي څه وی دا لنګ دی ډېر اوږد دی دا ګیټای دی پکې پټې دي او د چا چې په پرتوګ او په لنګ کې ګیټای پټې وي الله به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو دا لنګ دی اوچت که چې دا ګیټای دی ښکاره شي. حضرت عمر د ځنکدن په ټیم کې دا ایمان. نو زما عزیزانو عرض به دا وچ اس هغه غوندې خلق به مونږ ته نصیب شي. مونږ ته به داسې خلق نصیب کیږي چې هره ورځ به پړه کې نشترې در منډي. غله ډاکوان بېمانه منافقان د دنیا ټاګان دا خلق به درته نصیب کی چې قدم ږدې بے پیسو به در سره څوک خبره نه کوي. ژوندیز برګان مې ټاګان ولیده ژوندیز برګان چې شکل ته وګورې ته به وایې چې خضر علیه السلام دی او پکې به هغه لوی غل وي او هغه لوی ټاګ او منافق به چې خپل لاندې به دې ځمکه وتر. او بزرگ وی کنه وی بقی مار خان رفتم
بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغائی پیش صوفیا رسیدم بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم وی جوارگر خانے تلارم جوارگر پک ناستو ټول میں پاک او نیکانو لیدم جوارگرو ته چلارم اریو جوارگر ته چ ګورم بزرگ دے بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغائی پیش صوفیا رسیدم جوارگر خانے تلالم ټول میں پاک لید چه صوفیانو تورلم ټول میں ټگان لید یو کنی غلط نشی زمون پا دی گیرو میرو با مون پا دی منزونو غلط نشی زمون پا دی حج غلط نشی پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغائی اور از میں بزرگو لیدو ڈیرہ مزیدار گرے وا او حج شریف لم تلیو یو سڑی را تخبرو کمار تلجی سے ابداولے ویلی رجی بس خدای جرحمو کی واللہ گزارم نکی گی نزا دا شعر میں ورتا ہوئے مل بقمار خانه رفتم هم پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم هم یافتم دغائی پیش صوفیا رسیدم جوارگر ہمیں پاک کو لی اور صوفیان میں ٹگان دادا اور دو خبری ندی دا چشم دید چاڑ کے شکی رقم صوفی موفی راشی چی پا گتا درتا ہوخے چی دا گیرہ مو گورا دا حجم مو گورا دا منزون مو گورا اور دا کرتوت مو گورا پستر کو درتا ہوخے زاغا ملانے مچے داورے دو خبرے کو نا پستر کو لاسنی والے نامہ پا ممبر زکن آدم چی غیبت کے رازی لاسنی والے بے درتا ہوخے داو کو نا عزیزان عرض میں داو چے ما سرا روانو یو ما سرا دیر لوی نیک تسپیح لاس کی او دستلو روپو لوٹ لاندے اس پزمکا پروت ما مولی دو دمولی دا پخپا کے خوا چی پخپای کے خوا ما زان غلے کو چی غلے میں کو ما تلتزلک دا دا کیڑای پیار مٹی کو ما زتی مخ کے روان شو چی روان شو مالوٹ رواغستو پا بڑے ہوالو او چی ما پسی رو رسیدو مال پیار ما دی ٹھیک کرا ویلاو ٹھیک میکڑا مال خدا 50 تا 50 زمان ویلنا سا مال سچرتا ہے ناغتا نمدا شیر ہوئے چی بقمار خان رفتم ہم پاک باز دیدم مسئلہ خدا دا چی سدیام میں او دلس روپوں نے قیمت زیاد ہوئی
نو یو کال به ساتي چې کمالی کې پیدا شي چرته مساله خدا ده یا به پاغذے باندې आवाज کې چې مای چشه مامون ته چانه خورک نه ده پاغذے به आवाज کې کله سو نزیاتو بیا به یو کال ځان سره ساتي کال پسې بیا کا غریب وي پخپل خیرا والا کینی د خدای په نامه ورکا بیا کا مالک پیدا شونو د ځان به ورکه مسله خدا ده هغه تخپکه ناوسم چې مال هغه بزرگ په مخاراشي نظر ته شعر وې تاسو خیال لرئ اوس مونږ څنګه یو چرګا یو سړی بیا مونږ ته چرګا نو چا ورته وی چې چرګا خو دې بیا مونږ ته خو درې आवाज وبکه چې دا چرګا د چا ده اوس خو چرګې مونږ مو تاسو مو اوس په د انګریزي چرګو زمانہ ده خیر هغه زمون په دې بلاکه کې دسه خلکم تیر شي چې ټوغکی مرض براغه او چرګې به د شپې مردار شوي خلکو به بار په ډیرانو غرزول هغه خلکو برا ټول کړي سر به ته اوس کړو سپینه به کړو هوټل والا ته به ورک په هوټلونو به خرڅي دام په دې مسلمانانو کې تیر شي تیر شوی دی او فلال شتا قسم په خدای دې چې دې مسلمانانو د سپی خوخه د ګټ په نر خرڅ کړی دی په دې قوم باندې د سپی فلال یو بزرگ دلته شتا چې د مردار اسب خوخه د غټ خوخه په نر خلکو باندې خرڅ کړی اچ مال په مخراش زلاس نه ورکو سلام راتو کې وزم لاس رانک امردار اس په میرا یادش دا سمشت هغه کوم ظلم دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی کوم ظلم دی کوم زیاته دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی دلته مشهور کبابی دی خلک ډېر زیات ورزي پلانې کبابی پلانې کباب پستاسو وخت داغه ځای سره موټر پای پرچن شو التمیخي ولاړی ما غسړی نه تاسو کو مالک د امیخي ویجی میخي ډیری دی خو ګرانیم دی او هغه ورځم یو میخه مردار شو مال بیا دې په څوکړه چې مردار شو ول دا ما مردار میخه ویلا والله چې مردار ښه هغه کوم ظلم دی چې د چا په وس برشوي دی او سرپای په کړي کوم ظلم نازیدانو زمون حجاج ابن یوسف وغیرہ دغه رستو ظالمان هیر شو چې بالکل د پاکستان ظالمان نه دین د پاره چې دا څومره لوی موزران دي او څومره لوی ظالمان دي الله دې امان راکړي